دا موږ ډیت سی ته راغلي په انګلیش کې ورته ډیت سی وایي او په عربی کې ورته بحر المیت وایي. د لوط علیه السلام په قوم باندې چې کله عذاب راغلی او هغو ته کښتۍ ته ختلي وو او د هغوی چې کوم کور والا وه نو هغه زما په خیال باندې منافقه وه، نو هغوی واپس ویل چې مه ګورئ، نو هغې واپس کتلي د هغې نه کاڼې جوړ شوی، هغه تصویران به درسره موږ شیر کړو انشاءالله. او دا هغه ډیت سی یا بحر المیت ده چې تاسو ته ښکاري اوس غالبا غارمه دي، ډیره مزه نشته دی. دا هغه ډیت سی ده. دا اوبه چې تاسو وګورئ دا په دنیا کې د نمکینو نه نمکینې اوبه دي. لکه اوس تاسو وګورئ دې ځګي کې لږې اوبه راجاوه چېرته ودرېدل دي، دا ټوله اوس مالګه تاسو ته ښکاري، دا مالګه دی نه، باقاعده مالګې شانته ښکاري او دا اوبه ډېرې زیاتې غواړې شانته دي، داسې پړق وایي که نه تاسو ښه وینئ. نو د دې نه هغه سیټ ته چې کوم دی نو دا بیا فلسطین دی، د فلسطین حدود راځي، دا مخامخ دا سیند چې کوم دی دا نیم د اردن سره په حدودو کې دی او نیم د فلسطین سره دی. د دې نه اوخه فلسطین دی او دې سیټ ته اردن دی. دا زموږ ملګري د پاکستان نه راغلي په قرنطینه باندې، جو موږ هغو له چکر ورکړو، موږ چې دې راولو دې مقاماتو باندې وګرځو. انشاءالله چې نور څه مقامات یې صحاب کهف ته به بوځو، هلته به بیا انشاءالله تاسو سره شیر کوو. دا تاسو لیدلی شئ، دا تقریبا 70 کیلومتر فاصله کې دا اوبه دي. دا د اوبو نه څنګه مالګه جوړه شوې ده؟ دا وینئ دې ځای کې دا د دې اوبو نه څه خیم غوندې جوړ شوی ده، دا ټوله مالګه ده او د دنیا کې د نمکینو نه نمکینې اوبه دا دي په عالم دنیا کې. او دا ځمکه هم ټوله که خیال دې کړی تاسو ته به داسې دا غرونه شانته ښکاري، دا د دې نه اوخه هغه مخامخ غرونه دي، دا ټول الټه شوي دي، دا الټه پراته دي اوس. دا ټول غالبا په 70 کیلومتر داسې مخکې پرتې دي. دا د فلسطین په حدودو کې راځي او نیم د اردن په حدودو کې راځي، دې سیټ ته چې کوم ځای کې ولاړ دي. زیات خلک د دې نه دا خټه هم وړي، لکه د چا د چمړې مساله یا په چا باندې دا یو شی بل ملګرو دې اوبو کې چې ورغلې دا اوبه ډوبول نه کوي، او لکه په دې کې بل مثلا دا ده که دا 50 میټر کته یو ځای په دې کې راشي نو ته به هم په هغه سر باندې ښکته په دې سر به ګرځي، دا اوبه تا کته نه ډوبوي، کته دې نه ډوبوي، دا اوبه الټه شوي دي. دا لکه دنیا پې ټوله الټه شوي ده، دا ځای چې کوم دی د دنیا کې چې دا کوم ځای دی نو دا پې ټوله الټه شوي ده.